بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کفایت الله مانی یم او نن په اکیوټ پلمونري ایډیما باندې خبرې کوم. په اکیوټ پلمونري ایډیما کې به موږ لومړی د دې په تعریف باندې خبرې کوو، بیا به د دې په اسبابو باندې خبرې کوو، بیا به د دې په کلینیکي لوحه باندې خبرې کوو، بیا به د دې په تشخیص باندې خبرې کوو، همدارنګه تفریقي تشخیص باندې به خبرې کوو، د دې په درملنه باندې به خبرې کوو، همدارنګه د دې په اختلاطاتو او مخنیوي باندې به خبرې کوو. لومړی راځو تعریف ته چې پلمونري اوزیما چې ورته پلمونري کنجسشن یا د سږو احتکان هم ویل کیږي په انټرسټیشیم او الویولر سپیس کې د مایعاتو تجمع ده چې دا خپله یو میډیکل ایمرجنسي ده، یعنی طبي بیړنی حالت دی. 1-2% خلک چې دی په پلمونري اوزیما باندې اخته کیږي چې د 40 نه تر 15 کلنۍ پورې عمر خلک چې دی ډېر اخته کوي. په دې عمر کې نارینه نسبت ښځینو ته چې دی زیات اخته کوي، خو کله چې عمر له 15 کلنۍ څخه اوړي نو بیا نارینه او ښځینه یو شان اخته کوي. د چپ زړه په آدمي کفایي کې د سږو کاپیلاریو فشار زیاتیږي. کله چې په کاپیلاریو کې فشار زیات شو نو د کاپیلاریو څخه خارج الحجروي ساحې ته د مایعاتو تېرېدل زیاتیږي، انټرسټیشل ایډیما پیدا کیږي. په دې ساحه کې د مایعاتو د زیات ټولېدو له وجې انټرسیلولر غشا پرې کیږي. کله چې دا غشا پرې شي نو په دې صورت کې مایعات په الویولر سپیس کې راټولیږي، الویولر ایډیما ورکوي چې د دې سره د ډیفیوژن ظرفیت راکمیږي او هایپوکسیمیا او سالنډي چې دی ناروغ ته پیدا کیږي. اوس راځو د دې په اسبابو باندې خبرې کوو. د اکیوټ پلمونري ایډیما اسباب چې دی په دوه ډوله ویشل شوي دي، یو کارډیوجینیک اسباب دي، بل نن کارډیوجینیک اسباب دي. کارډیوجینیک اسبابو کې لومړی چې کوم دی هغه اکیوټ مایوکارډیل انفارکشن دی. دوهم چې دی په دې کې سیویر هایپرټنشن دی، یعنی چې فشار پکې 180 او 110 ملیمتر ستون سیماب څخه لوړ وي، یعنی سیسټولیک فشار چې دی 180 وي او ډیاسټولیک چې دی د 110 ملیمتر ستون سیماب څخه لوړ وي. دریم چې دی هغه لیفت وینټریکل اکیوټ والیوم اوورلوډ دی. څلورم چې دی هغه اکیوټ کډنی انجری یا د پښتورګو حاده صدمه او ضربه ده. پنځم چې دی هغه مایټرل سټینوسس دی او شپږم چې دی اکیوټ اکساسربیشن اف کرونیک هارت فیلر دی. په مزمن آدمي کفایه کې اکساسربیشن دی، یعنی ناروغ د پخوا څخه هارت فیلر لري خو اوس اکساسربیټ شوی دی. هغه فکتورونه چې کرونیک هارت فیلر اکساسربیټ کوي او په اکیوټ شکل یې اړوي، هغې کې لومړی چې د اکیوټ مایوکارډل اسکیمیا ده، دوهم پکې کرونیک هایپرټنشن دی، همدارنګه اریتمیاګانې دي، خصوصا اټریل فیبریلیشن دی، او د مالګې زیات استعمال دی، همدارنګه انتانات دي، خصوصا نیمونیا شوه. ځینې درمل هم دغه کرونیک هارت فیلر اکساسربیټ کوي، په اکیوټ یې اړوي چې په هغې کې انسایډس شامل دي. په دې انسایډس کې پرته له اسپرین څخه همدارنګه بیټا بلاکر شامل دي چې په دې کې بیزوپرولول، کاربیډولول، میتوپرولول او نبیلول پکې شامل نه دي، یعنی دا د اکساسربیشن سبب نه کیږي. بل سی سی بی دی بغیر له املوډوپین څخه، همدارنګه انټي ډیابیټک درمل لکه تیازولایډینوډین دا سبب نه کیږي د اکساسربیشن، نور انټي ډیابیټک درمل یې سبب کیږي. همدارنګه اورال کنټراسپټیو پیلز او کورټیکوسټیراید هغه درمل دي چې کرونیک هارت فیلر اکساسربیټ کوي، په اکیوټي بدلوي. دوهم اسباب چې د هغه نن کارډیوجینیک اسباب دي چې زړه پورې مربوط نه وي. په دې کې د آی وي مورفینو زیات استعمال دی، همدارنګه آی سی پی لوړوالی دی، په لوړه ارتفاع کې اوسېدل دي. څلورم چې دی هغه سپسس دی. سپسس کله چې د اس آی آر اس یا سیسټمیک انفلامیټري ریسپانس سنډروم سره د انتان شواهد موجود وي ورته سپسس ویل کیږي. په اس آی آر اس کې به چې دی د بدن د حرارت درجه به د 8 څخه پورته یا د 6 څخه ښکته وي، همدارنګه هارت ریټ به له 90 څخه پورته وي، ریسپایریټري ریټ به له 20 څخه چې دی پورته وي، او ټي ال سی به د 4000 څخه ښکته یا له 12000 څخه پورته وي. پنځم چې دی په نن کارډیوجینیک اسبابو کې د اکیوټ پلمونري ایډیما چې دی هغه انشاکي ټوکسینونه دي، همدارنګه بلډ ټرانسفیوژن ریاکشن دی، ځینې درمل هم سبب د دې کیږي. بل ډي آی سی ده، ډیسامینیټ انټراواسکولر کواګولیشن دی، ملاریا ده، او اخره کې چې دی شاک. هغه نن کارډیوجینیک اسباب دي چې د اکیوټ پلمونري ایډیما سبب کیږي. اوس راځو د اکیوټ پلمونري ایډیما په کلینیکي لوحه باندې خبرې کوم. لومړی چې د ډسپنیا یا شارټنس اف بریډ چې د دې ناروغانو غوره ګیله ده چې دا ډېر شدیده وي او د استراحت پر مهال چې دی موجوده وي. اکثرا چې ناروغ څملي نو ورته پیدا کیږي، همدارنګه ناروغ ته د شپې د خوب پر مهال هم پیدا کیږي.
ناروغ ټوخی لري چې ټوخي سره ګلابي رنګه او زنګناکه بلغم موجود وي، یعنی پینک فروټي سپوټم موجود وي. ناروغان چې د خوله لري، سیانوسیس لري، ناروغان خاصف پوستکی لري. که چیرته د ایم آی په بیس کې منځ راغلی نو کیدلی شي چې د سینې درد هم ولري. ناروغان ټاکیپنیک وي، ډیسپنیک وي، ټاکیکارډیا لري. په ټولو سږو کې چې دی په فزیکي معاینې سره به چې دی ډیفیوز رالز او کریپیټیشن چې دی موجود وي، رنکای او ویزینګ اوریدل کېږي. په تنفس کې چې دی اضافي عضلات برخه اخلي. ناروغ چې دی انشیزیا ورخطا وي، همدارنګه ناروغ چې دی انزایټي یا استضراب لري. تشخیص د اکیوټ پلمونري اوډیما تشخیص چې دی د تاریخچې له مخې کوو چې ناروغ موږ ته کومه حکایه کوي، شارټنس آف بریت او همدارنګه سپوټم په اړه، همدارنګه عموما کلینیک له مخې موږ تشخیص ته رسېدلی شو. دوهم قدم کې چې دی هغه کلینیکل فایندینګ چې په ناروغ کې موږ کوم ګورو، ویزینګ ګورو، جنرالایز رالز ګورو او نور شیان ګورو، نو دې له مخې موږ تشخیص ته رسېدلی شو. او په دریم قدم کې چې دی معاینات ترسره کوو چې په معایناتو کې لومړی ناروغانو ته ای سی جي ترسره کوو. دا د اریتمیاو او نورو اسبابو لپاره ترسره کېږي. ناروغانو ته ایکو ترسره کېږي چې دا هم د اسبابو لپاره ترسره کېږي. په دې کې والیم اورلوډ معلومیږي، ایجکشن انفیکشن پکې معلومیږي، والویولر هارت ډیزیز پکې معلومیږي، ریجنل وال موشن ابنارملیټي یا آر ډبلیو ایم ای پکې معلومیږي او لیفټ وینټریکل وظیفه پکې چې دی معلومیږي. دریم چې دی ناروغانو ته چیسټ ایکسرې کوو. په ایکسرې کې به چې دی انټرسټیشل مارکینګ چې دی زیات شوی وي او پکې به بټرفلای او وینګ اپیرنس چې دی موجود وي. په کارډیوجینیک پلمونري ایډیما کې بی ان پی یا برین نتریوریټیک پیپټایډ چې دی دا لوړ وي او پی سی ډبلیو پی یا پالمونري کاپیلر پریشر هم د 15 ملي متر سودنې سیماب څخه لوړ وي. خو په نن کارډیوجینیک پلمونري ایډیما کې بی ان پی او پی سی ډبلیو پی چې کوم دی دا نورمال او یا ښکته وي، چې د همدغې دواړو پارامترونو په واسطه موږ د کارډیوجینیک پلمونري ایډیما او د نن کارډیوجینیک پلمونري ایډیما چې دی تفریقي تشخیص کولی شو. پلمونري ایډیما چې دی باید له نموترکس سره، برانچایټس سره، کارډیک ټمپونیټ سره، سی او پی ډي سره، پیریکارډایټس سره، نیمونیا سره، همدارنګه پلمونري امبولیزم سره، همدارنګه شاک سره او وینس آیر امبولیزم سره چې دی تفریقي تشخیص یې وکړو. درملنه اکیوټ پلمونري ایډیما درملنه په بیړنۍ او زر شکل کې چیرته ترسره شي نو د مړینو څخه مخنیوی کوي. د درملنې هدف دا دی چې لومړی تنفسي وظیفه چې دی اعاده کړو، دوهم سبب چې دی تداوي کړو او دریم د سږو د آینده تخریب څخه مخنیوی وکړو. لومړی ناروغ ته د ناستې وضعیت ورکول کېږي. ناروغ به د چبرکټ په څنډه کینی او پښې به چې دی لاندې ځوړندوي. د دې کړنې سره د ناروغ تنفس چې دی ښه کېږي او بل دا چې زړه ته وینس ریټرن یا وریدي برګش کمیږي، په زړه باندې لوډ او بوج کمیږي. دوهم چې دی ناروغانو ته اکسیجن تراپي ترسره کېږي. اکسیجن د ماسک له لارې ورکول کېږي، تر هغه وخته پورې ورکول کېږي تر څو پی ای او 2 د 80 ملي متر سوتني سیماب څخه زیات شي، یا باید پکې اکسیجن سچوریشن د 2% څخه یا د دې څخه لوړ وساتل شي. په شدید تنفسي ډسټرس کې یا کله چې پی ای او 2 نه زیاتېږي نو کولی شو چې انډوټراخل انټیبیوشن او میکانیکل وینټیلیشن څخه استفاده وکړو. په دریم قدم کې چې دی آی وي مورفین ناروغانو ته ورکوو. دا په پلمونري ایډیما کې ډېر اغېزمن درمل دي. ناروغ آرام ساتي. لومړی ډوز چې 2 نه تر 8 ملي ګرامه پورې دی او په 2-4 ساعتونو کې دا ډوز تکرارېدلی شي. که چیرې مایلډ پلمونري ایډیما اوسېږي نو سب کوټانس له لارې هم ورکول کېږي، خو که چیرې موډریټ او سیویر پلمونري ایډیما اوسېږي نو بیا آی وي له لارې ورکول کېږي. د مورفین ګټه دا ده چې دا وینوس کیپیسټي یا وریدي ظرفیت زیاتوي، وریدونو ته پراختیا ورکوي، وریدونه ورسره پراخېږي، د چپ ذهن فشار کموي، انزایټي ختموي، کنجشن هم ورسره ختمیږي. مورفین په هغه پلمونري ایډیما کې چې د اوپویډونو له وجې پیدا شوي وي نه ورکول کېږي، لکه په نن کارډیوجینیک پلمونري ایډیما کې او همدارنګه په نیوروجینیک پلمونري ایډیما کې هم نه ورکول کېږي. له مورفین سره چې دی ناروغ ته کانګې راځي چې د دې لپاره بیا ورسره ناروغ ته آی وي میتوکلوپرامایډ چې کوم دی دا 10 ملي ګرام ورکول کېږي. په څلورم قدم کې چې دی وریدي ډایورټکس چې دی دا ورکول کېږي ناروغانو ته چې دا وینو ډایلیشن منځته راوړي، وریدونو ته پراختیا ورکوي، وینوس کیپیسټي ورسره زیاتېږي. ناروغانو ته چې دی لومړی فیروسمایډ 40 ملي ګرام سټیټس ورکول کېږي، ورپسې د دې ډوز زیاتېدلی او تکرارېدلی شي نظر ضرورت باندې. همدارنګه په دې ډایورټکس کې ناروغ ته چې دی بیومیټانیټ 1 ملي ګرام هم توصیه کېدلی شي. پنځم چې کوم دی هغه نایتروګلیسرین دی چې دا کولی شو سب لینګول یا هم آی وي ورکړو، خو معمولا سب لینګول کارول کېږي. دا ارټري وینس ډایلیټر دی، کارډیک آوټپوټ کوي، فشار هم ورسره کنټرولېږي، د ایمای دردونه هم ورسره ښه کېږي.
ناروغ ته سبلینګول نایتروګلایسرین 0.4 ملي ګرام هر 15 دقیقو وروسته د 3 ځلو پورې چې دی ورکول کیږي. شپږم چې یوه نوې دوا ده هغه آیوي نیزیریټاید دی چې دا لومړی 2 مایکروګرام سټیټ یا بولس او د دې څخه وروسته بیا 0.01 مایکروګرام پر کیلوګرام پر منټ انفیوژن سره چې دی ورکول کیږي. دا نیزیریټاید چې دی اصلا د بي ان پي مستحضر یا ریکامبینانټ دی چې وازو ډایلیټر تاثیر لري، د بدنیاتو د ډکېدلو فشار کموي او کارډیک آوټپوټ هم ښه کوي، خو د هایپرټنشن سبب کیدلی شي چې باید ناروغ د مانیټورینګ لاندې وساتل شي. په اوم قدم کې لکه څرنګه چې دغه ناروغان د برانکوسپازم خطر په دوی کې زیات وي، نو که چیرې ورسره برانکوسپازم خطر موجود وي نو بیا ناروغانو ته بیټا 2 اګونیسټ نیبولایزیشن او بیا آی وي امینوفایلین چې دی ورکول کیږي. خو دا ډېر په احتیاط سره کارول کیږي ځکه چې د ریسک اف اریتمیا زیاتوي، د ټاکیکارډیا او سپراوینټیکولر ټاکیکارډیا خطر چې دی زیاتوي. په ادم قدم کې چې دی په اینوټروپیک درملو کې ناروغانو ته یوازې ډیبیوټامین 2 مایکروګرام پر کیلوګرام پر منټ او میلټونون چې دی ورکول کېدلی شي چې دا هم وازو ډایلیټر تاثیر لري. په نهم قدم کې چې دی نور خطري فکتورونه که چیرې موجود وي نو هغه باید تداوي کړي شي، مثلا که انتان وي، اریتمیا وي، اسکیمیا وي، یعنې په ټوله کې هغه څه چې سبب جوړ شوي دي هغه باید تداوي کړل شي. او لسم دا چې کله چې ناروغ د پلمونري ایډیما څخه وځي نو بیا یې په آی سی انهیبیټرز، ډایوریټکس او په ځینو حالاتو کې لو ډوز بیټا بلاکر کې چې دی ساتو تر څو دوباره پلمونري ایډیما ته چې دی لاړ نه شي. اکیوټ پلمونري ایډیما اختلاطات درځو. اختلاطات یې اکثرا سبب پورې اړه لري، کېدلی شي چې د پلمونري ایډیما له وجې د لینګیو پړسوب، اسایټس، پلیورل افیوژن، مایوکارډیل انفارکشن، کارډیوجینیک شاک، اریتمیاګانې، د الکترولیتونو تشوشات، د ځیګر پړسوب او کنجشن، تنفسي زجرت او بالاخره مړینه چې دی هم منځته راوړي. مخنیوي ته راځو. د روغتیا له نظره باید ښه خواړه چې دی وکارول شي، تازه میوه‌جات، سبزیجات، د شحمو څخه خالي غذاګانې وکارول شي، سګرټ څکول او الکول بندول، همدارنګه منظم تمرین کول، د مالګې د کارونې محدودیت، سټرس کنټرول، وزن کنټرول، او په ځینو حالاتو کې هغه څوک چې په لوړو ارتفاعاتو کې اوسیږي ورته د پلمونري ایډیما د مخنیوي په خاطر ډیکسامیتازون او فاسفوډایسټریز نهي کوونکي درمل لکه سلډینافیل چې دی توصیه کیږي چې دا هم د پلمونري ایډیما څخه او هم د پلمونري هایپرټنشن څخه مخنیوی کوي. نو دا د اکیوټ پلمونري ایډیما په اړه یو څه معلومات چې له تاسو سره مې شریک کړل، له توجه څخه مننه.